بېشکه چې مالګه ډېرې ګټې لري خو دا ګټې به یې درته چا نه وي ویلي. که چېرته مو کالي لکه شوي او نه پاکیږي نو مالګه ورباندې واچوئ او د څو شېبو دپاره یې پرېږدئ. البته کالي مو باید نیمه لامده وي. د هغې نه وروسته چې مالګه جذب کړه کالي مو ومینځئ لکه له منځه لاړه ده. چېرته داسې دیګ لرئ چې توروالی نه پاکیږي نو مالګه ورباندې واچوئ او د هغې نه وروسته مایع ظرفشویي ور واچوئ او بیا یې ښه څه ومږئ نو د تاسو دیګ به کاملا پاک شوی او ټول تور به د هغې له منځه لاړي. که چېرته داسې ګیلاسونه لرئ یا داسې بوتلونه چې هغه د خولې بدبوی ورکوي او یا هم ګیلاس بدبوی لري او دا بوی نه ورکیږي مالګه یې بهتر لاره ده. په دې ګیلاس کې مالګه ور واچوئ او بیا مایع ظرفشویي وروسته د هغې ومینځئ. دا بوی به په کامل شکل له منځه لاړي. چېرته تاسو د ستوني درد لرئ او دا پرته د شکه تر ټولو ښه نتیجه ورکوي یا مو غاښونه نه سپینېږي او یا هم د غاښو میکروب لرئ نو په تړمو اوبو کې مالګه ور واچوئ. مالګه ښه څه یې ولړئ او د هغې نه وروسته چې دی خپله خوله ورباندې د ورځې 3 وارې غرغړه کوئ نو په 2 ورځو کې به ستاسو د ستوني درد ته شفا ورکړي او یا هم د تاسو د غاښونو سپینوالی به په 1 هفته کې کاملا تاسو بیرته لاسته راوړئ. حتی د بندو پیپو د خلاصولو دپاره د مالګې نه ګټه اخیستل کیږي. مالګه اچول کیږي د هغې نه وروسته لږ اوبه ورخوشي کیږي البته جوش اوبه او دا پیپونه خلاصوی شي. که چېرته هم په کور کې میږیان ځخته ډېر دي د مالګې اچول میږیان ستاسو د کور نه ورکولی شي. او په کمود کې د میکروبونو د ورکولو دپاره د شپې د خوا نه په خپل کمود کې لږ څه مالګه واچوئ او تر سهاره پورې یې پرېږدئ نو په سهار چې راپورته کیږئ ستاسو کمود به د میکروبونو نه پاکي او که مو چېرته ماشومان کمود ته وردننه کیږي نو دوی به نه مریضېږي. بنان مالګه ډېرې نورې ګټې هم لري چې سړی باید ځان ورباندې پوه کړي.